بسم الله الرحمن الرحیم. الله وی د دوه ژوندون خو ډېر دلایل د دې په سترګو باندې ویني. وآیة لهم الارض المیتة، یو لوی دلیل د قدرت هغه ځکه ده مړه احییناها چې موږ یې راژوندی کوو، واخرجنا منها حبا او راوباسو موږ د دغه مځکې نه دانې، فمنه یاکلون د دغه دانو نه بیا دوی خوراک کوي. وجعلنا فیها جنات او موږ ګرځولي دي په دغه مځکه کې باغونه من نخیل د خرماګانو وعناب د انګورو، وفجرنا فیها من العیون او موږ ویولې دي جاري کړي مو دي په دغه مځکه کې د چینو د جملې نه، لیاکلوا من ثمره د دې دپاره چې دوی وخوري د میوو د دغو شیانو نه. وما عملته ایدیهم او نه دي پیدا کړي دغه میوې لاسونه د دوی، افلا یشکرون نو دوی شکر نه باسي د الله تعالی. ګورئ د انسان وس صرف دومره دا ظاهري اسبابو کې چې ځمکه واړوه غنم وکره، شنه کول فصل مراد ته رسول دانې نیول دا د انسان په وس کې ځای نشته. نیالګی کېږده او هغه ته اوبه ورکړه، سر او شی ورکړه، دا یې د په وس ده. نیالګی لویول بیا میوې په شنه کول دا د الله تعالی کار ده. نو الله وی دې لاسونه نه دي پیدا کړي دا میوې، ما ورته پیدا کړي چې دوی دماغ شکر نه باسي. سبحان الذي خلق الازواج كلها، پاکي ده د هر عیب نه هغه الله لره چې پیدا کړي دي ټولې جوړې مما تنبتو ازواج كلها جوړې ټولې مما دغه شیانو نه تنبت الارض چې مځکه یې راشنه کوي. ومن انفسهم د دوی د ځانونو هم جوړې پیدا کړي دي، اولاد وسي کړ وسي نر او ښځه. ومما لا يعلمون او دغه شیانو نه ما پیدا کړي دي د علوي او سفروي عجایباتو نه چې دوی بالکل علم نه لري. وآیة لهم الليل، بل یو لوی دلیل د قدرت الله د دوی دپاره شپه ده، نسلخ منه النهار چې راوباسو موږ د دغه شپې نه ورځ، فاذا هم مظلمون ناڅاپه دوی ننوتونکي په تیاره کې. اصل ظلمت ده، ځکه دنیا عدم د عدم ظلمت ده، دا رڼا یو اعطای الهي ده. نو ورځ لکه پوستکی او شپه لکه هغه پسه غوښه. نو الله داسې تعبیر کوي د شپې دپاره یو لوی قدرت دا ده، نسلخ منه النهار، ورځ ته راوباسو چې دا ورځ مو تر لرې کړه هغه اصل شی راښکاره شي چې هغه تیاره ده. فاذا هم مظلمون ټول په تیاره کې ننوځي. والشمس تجري لمستقر لها او لمر چې ده تګ کوي ځي په هغه خپله ټاکلې مقرره باندې ټیم باندې. چیرې ځي؟ عرش عظیم لاندې ځي، هلته سجده کوي، بیا دوورې سفر کوي. یا تر مقررې نیټې چې د توبې دروازه بندېږي تر هغه وخته خپل تګ کوي، بیا به بیرته راګرځي. ذلک دا مخصوص حرکت المر تقدیر العزیز العلیم، دا اندازه دی هغه ذات ته چې ډېر غالب او علیم ذات. نور خو د لمر په باب کې یوه ورځ مخکې ما درته خبره کړې وه چې دا بعضې اعتراض کوي چې لمر چې دوی د عرش عظیم لاندې سجده کوي، څنګه سجده کوي چې چا خو نه ده لیدلی چې لمر ودرېده. او که موږ وایو چې حدیث کې خو راغلی چې لمر ولویږي هلته بیا سجده کوي، نو موږ خو یې دلته نه وي، نو ځکه سجده چې کوي موږ ته نه معلومېږي. وایي عرض تسعین کې چې شپږ میاشتې ورځې شپږ میاشتې شپه یي، هغو خلکو خو به لیدو چې دا لمر ولاړو. بل لمر په څلورم اسمان کې ده چې چورړېږي او حرکت کې ګرځي، او عرش عظیم د اووم اسمان نه هم پورته ده، دی خو په دا خپله دایره کې تاویږي، پورته خو نه ځي. هلته شبیر احمد عثماني صاحب جواب کوي، نفوس قدسیه اول د مقدمې په شکل ویلي، پاک نفسونه ارواح دا د بدن نه جدا کېږي، د بدن سره هم تعلق وي، بدن هم په خپل فعالیت لګیا وي، خو هغه د دوی روح د ده نه جدا شي، په بل ځای کې هم د ده په شکل متشکل شي، تصرف کوي. مثال لکه جبرائیل علیه السلام وجود مبارک خو دومره غټ و چې یوه جوړه ټول افق بندول، خو د نبي علیه السلام سره د انسان په شکل غږېدو، دا د ده روح په د انسان په شکل شو، د بدن سره هم تعلق ژوندی و، بدن خو نه مړ کېدو، هغه هم په خپل فعالیت لګیا. او دلته بې دا روح د نبي علیه السلام سره خبرې کولې، خبرې به کولې. د دغې وجه نه
اوس وایي په مختلفو اوقاتو کې نبی علیه السلام په مختلفو ځایو کې لیدل کېدی شي چې هغه د روح ته وجود موهوبې خدای پاک ورکړي په مختلفو ځایو کې ویني په ویښه باندې یو ولي هغه د یوه په مختلفو ځایو کې لیدل وشي. یو عالم را نقل کړی وایي ده ویلي دي چې که چا دا وویلې ابراهیم ابن ادهم صاحب د لوی اختر د میاشتې د اتم په ورځ ما په کوپه کې ولید بل ورته ویل چې په دغه ورځ ما هلته په مینا کې ولید نو دا سړی کافر ده. ولې کافر ده؟ دا خو معجزه ده او معجزه خو د نبي وي. نبي خو د نبي علیه السلام نه بعد راځي نه څنګه په یوه ورځ هم دلته په کوپه کې لیدل کېږي هم هلته په مینا کې لیدل کېږي. نو علامه تفتزاني جواب کوي وایي دا معجزه مني کرامت نه مني. دا خو وایي کرامت ده. نو چې څوک کرامت مني کرامت او معجزه خو کرامت د ولي په واقع کې معجزه به د نبي چې معجزه مني خو کرامت کې هم دغه حالت راتلی شي. کله چې وایي دا په نفوس قدسیو کې خلکو لیدلي دي د خضر علیه السلام په قصه کې مو ویله چې لا تعد لا تحصى انسانانو لیدلي خبرې هم ورسره کړي او د مجدد صاحب په محاکمه باندې څه ویلې ده چې موږ مړه یو خو وجود ته مو خدای پاک هغه روح ته مو وجود موهوبې ورکوي او ګرځو خلکو ته تلقین کوو چې چا د بیعت نسبت چې د موږ سره خبرې ورسره کوو لارې ورته کوي. نو لهذا د المرم وایي د المرم نفس قدسیه پاک نفس لري غږیږي. ولې حدیث مبارک کې راځي چې هره ورځ د الله نه اجازه غواړي د سجدې کولو الله تعالی سجده اجازه ورته کوي. اوس چې غږیږي خو نفس ناطقه لري د دغه لمر روح د ده نه جدا شي هغه لاړ شي د عرش عظیم لاندې سجده کوي. روح خو موږ نه وینو موږ خدای وینو دی لګیا د خپل په فعالیت باندې خو د بدن سره هم تعلق د بدن خو نه جدا کېږي لکه هلته چې په انسانانو کې وایي دا نمونه ده. روح پورته روان شو دی د په خپل څلورم اسمان کې وي دا مشکل هم حل ده. دا چې روح سجده کوي موږ بدن خو په فعالیت لګیا ده نو دا مشکل هم نه حل ده چې دی خو د سجدې په حال کې څوک نه ویني چې ودرېدو بدن خو لګیا ده خپل کار کې حرکت کوي. ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل سپوږمۍ چې د هغه ته موږ مقدر کړي دي منازل 28 منزله دا غټیږي ګرده مرده شي بیا کمیږي حتی عاد کالعرجون القدیم چې شي لکه هغه څانګه د خرما کلکه د خرما پاڼه چې لنده یې ملی هلک سیده چې اوچیږي داسې راکږیږي نو نری کږه وږه دا الله دا کړی لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر نه د لمر لره لایق دغه خبره نه یې په وس پوره ده چې لاندې کې سپوږمۍ څه معنی حرکت د سپوږمۍ بعضې وایي چې تیز ده تر حرکت د لمر نو لمر سپوږمۍ نشي لاندې کولی څوک یې دا منظرو په لحاظ کوي سپوږمۍ په میاشت کې دا مناظر طی کوي ګورئ چې رابره شوه په یوه پنجوه چې 14 ته رسیږي بیا به دغه کونج ته رسېدلي بیا چې بیرته 29 ته رسیږي بیرته به بیا یک کونج ته رسېدلي دا مناظر په میاشت کې طی کوي او لمر په کال کې 6 میاشتې لمر یو طرف ته رواني 6 میاشتې بل طرف ته نو سپوږمۍ حرکت تیز ده څوک دا وایي خو نه دا معنا نه ده مراد حرکت لمر تیز ده که د سپوږمۍ سپوږمۍ په شواروز کې دغه دایره قطع کوي لمر هم په شواروز کې قطع کوي خو د سپوږمۍ دغه ځای ده مثلا دایره یې دومره ده لمر څلورم اسمان کې ده هغه تر دغه دایرې نه 4 وارې غټه دایره ده دا غټ ځای په 24 غنټو کې طی کوي دا د کنکل مسافه په 24 غنټو کې د چا حرکت یې شو لمر تیز شو که نه نه وایي د دغه معنا دا ده لکه دا د وروسته عبارت ته چې معلومېږي لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ظاهره خو دا ده چې لمر دا نه ده ورته مناسب چې سپوږمۍ لاندې کړي دا معنا ورځ د شپې نه نشي رامخته کېدی ولا اللیل سابق النهار او نه شپه په ورځ مخته کېږي څه معنا اوس ګوره د ورځې حصه پاتې ده
شپه حمله کړی شي چې په دا نیمه غرمه کې توره تیاره شي شپه شي دغه مخته توب کړه تر خپل ټیم شپه نشي رامخته کېدی چې مخته کېږي په هغه تقدیر چې هغه الله ورته مقرر ده یو منټ به شپه کله اوږدېږي رامخته کېږي بیا به لنډېږي یو منټ به په شا باندې ځي خو داسې نه کېږي چې شپه د ورځې په ټیم راشي ورځ د شپې په ټیم راشي یو د بل په ټیم باندې نشي راتلی وکلن فی فلک یسبحون هر یو د دغه لمر د دغه سپوږمۍ د دغه ستوري په خپل اسمان کې لامبو ویونکي دي په خپل اسمان کې د فلاسفو بل مسلک هم لاړ باطل شو فلاسفه د مخکینو حکما هغه دا وی چې دا هر لمر او سپوږمۍ چې په کوم اسمان کې ده دا لکه چې میخچې کې نو صرف دغه لمر حرکت نه کوي مثلا بلا تشبیه دغه لمر د په دغه اسمان کې میخ ده که دغه لمر دغه د سات کوک نه ده دا که حرکت شروع کړي چې د سیجي د اسمان به سره چیرې کوي که به نه چیرې کوي مخته چپکې ځي لکه په اوبو کې چې ځي خو مخته به لیار پیدا کوي د شاته طرف نه به بیرته راجوړېږي مخته به څیري شاته طرف نه به بیرته راجوړېږي دلته خرق التیام شکول بیرته جوړېدن او دوی وی فلاسفه وی اسمانو کې خرق التیام نه راځي ولې خرق التیام چیرې کېدن بیرته جوړېدن خو په روشي کې راځي چې هغه حادث وي دوی د اسمانونو قدیم دي نو دا په واقع کې د قیامت نه انکار ده دا اسمانونو نه ختمېږي دا ځکه دوی وی نه ختمېږي او القرآن وی چې دوی لامبو کې وی لامبو د نن دیب کې روان دي د دغه وجه نه دغه فلاسفه وی چې اسمانونه حرکت کوي هغه لمر په خپل اسمان کې ده خو اسمان ګرځي موږ ته لمر لیدی کېږي چې موږ وایو چې لمر ګرځي سپوږمۍ ګرځي موږ وایو چې سپوږمۍ ګرځي دوی وایي چې اسمان ګرځي نه هر یو ولې اذا السماء انفطرت اسمان چې وي که نه چې وي اذا السماء انشقت اسمان چې وي که نه چې وي دا همځکه به یوم تبدل الارض علی الارض ختمېږي که به نه ختمېږي دا خو پاني د خو الله تعالی درولي دي نو چې یو وارې پناه په راځي چیرې کېدن په راځي ټوټې ټوټې رالوېږي نو اوس هم دا چیرېدن کې راځي چې لمر کې ځي خو بېرته د شاته طرف نه جوړېږي لکه اوبو کې چې څوک لیکه نه ویني چې دا سړک کې لاړ چاک دروازه لیار پیدا کېږي څوک یې ویني وآیة لهم بلا یو لویه نښانه د قدرت الله تعالی دوی لره دا ده چې انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون چې بېشکه موږ سواره کړي وو اولاده د دوی په هغه کښتۍ د نوح علیه السلام کې چې ډکه کړی شوې وه وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون او موږ پیدا کړي د دوی دپاره په شان د دغه بیړۍ هغه شیان چې دوی په هغو باندې سپرتیا کوي نور نقلي وسایل لکه موټر لکه جهازونه تیارې د الله پیدا کړي دي د هغې کښتۍ په شکل سپرتیا او په وچه باندې حیوانات پیدا کړي وان نشأ نغرقهم که موږ اراده وکړو د غرق کولو نو په دا کښتۍ کې بې غرق کړو فلا صریخ لهم نه به وي د دوی دپاره فریاد ورس ولا هم ینقذون او نه به دوی خلاصول کېږي د دغه کېدن الا رحمة منا مگر او چې دا نه غرقوو دا رحمت ته دي موږ ومتاعا او ګټه ورکول دي الی حین تر یو وخته پورې وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون کله چې دا کافرانو ته وویل شي چې ځان وساتئ د هغه عذاب نه بین ایدیکم چې دا اوس دنیایي عذاب ده لکه مخکیني امتونه چې غرق شوي دي وما خلفکم د وروستني عذاب نه چې د آخرت ته د دغه نه ځان وساتئ لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسې رحم وشي خو دې انکار وکړي نه یې مني وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم نه راځي دوی ته یو آیت آیاتو د رب د دوی نه الا کانو عنها معرضین مګر هم دوی د دغه آیت اعراض کوونکي مخ ګرځوونکي او کله به چې کفارو ته وویل شو چې دا د مسکینانو سره وسیله کوئ قریبان مو دي وسیله رحمي ورسره کوئ دوی په بدبختانو په جواب کې څه وویلې چې خدای نه ده ورکړی نو موږ یې ورکړو العیاذ بالله خدای پاک نه ده راضي په ورکولو که وایه خو الله به ورکړی و چې الله یې نه ورکړي تاسې موږ ته څنګه وایئ چې ورکړي ان انتم الا فی الضلال کې دوه احتماله دي یا د دغو کافرو خبره ده د مسلمانانو دوی ډېر ګمراه العیاذ بالله چې خدای نه ورکړي او تاسې موږ ته وایئ چې ورکړي
او یا دا چې ملایکه دې ته سخت لوی ګمراه دا الله چې تقسیم کړی د دغه وجې نه خو نه چې په خزانو کې کمای ده دا یو ته نه ورکوي یو ته ورکوي الله خو دا امتحان راوستلی یو موړ کې بل مسکین کې ماړه ته حکم یې د زکات د خیرات په دا مسکین باندې چې ورته دغه حکم دی په ځای کې که نه په ځای کې مسکین ته حکم د صبر ده چې دی صبر کې که نه کې دا تقسیم خو الله د دغه حکمت په بنیاد کړی وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله چې دې ته وویل شي چې نفقه ورکړئ عاجزانو ته د هغو مالونو چې الله تاسو ته په رزق درکړی قال الذين كفروا وی هغه کسان چې کافران دي للذین آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی د بسخن نه انطعمو آیا موږ ورکو من هغه چاته لو یشاء الله اطعمه که الله اراده کړې وای نو ورکړی به و چې الله نه دې ورکړی نو موږ به ولې ورکوو ان انتم نه یې تاسې الا فی ضلال مبین مګر په ګمراهۍ ښکاره کې او چې ورته ویې چې ګورې سخت عذاب را روان ده بیا دې څه ویې ویقولون متى هذا الوعد دوی ویې کله به وي دغه وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسې رښتونې یې په دې دعوه کې ما ينظرون الى صيحة واحدة الله وی دې انتظار نه کوي مګر هم د یوې چغې د اسرافیل علیه السلام تأخذهم چې دوی به ونیسي وهم یخصمون حال دا چې دوی به په خپل منځ کې جګړې سره کوي دوی به په خبرو سره لګیا وي چې اوله شپېلۍ کوشي ټول به وړه شي فلا یستطیعون توصیة نه به بیا د وصیت کولو وس وي ولا الی اهلهم یرجعون نه به خپلو کورو ته لاړ شي چې چیرې مړ شو په هغه ځای به مري